کتاب دی چې زه اوس مهال مطالعه کوم، نوم یې دی د فرست 90 days او critical success strategies for new leaders. دغه 90 days ګیم یا 90 ورځې کوم ګیم چې دی، درې میاشتنی پلان چې دی، دا ستاسو ژوند ډېر زیات بدلوی شي او تاسې کولی شئ یو نوی ژوند مکمل شروع کړئ. دا کتاب ما نوی شروع کړی دی، اوس یې لولم. دې کې په دغه 18مه صفحه کې یو غوره پاراګراف دی، یو غوره لیکنه ده، غوښتل مې تاسو سره هم شریک کړم. وایي هغه شیان چې تاسې کولی شئ په یو کار کې چې تاسې شروع کړی دی، د هغې زیانونو څخه مثلا تاسې وساتي یا کوم په سنټ کې هغه اساسات ډېر ساده دي، یعنی ډېر اسانه دي. درې شیان دي. اول دا د سیلف ډیسپلین، دویم دا د ټیم بلډینګ یعنی ټیم جوړونه، او دریم اډوایس او کاونسلینګ دی. تاسې باید دې ته آماده اوسئ چې هغه کارونه ترسره کړئ کوم چې تاسې د هغې څخه خوند نه اخلئ. دې ته ویل کېږي سیلف ډیسپلین، او تاسې هغې لپاره باید حرکت وکړئ. کوم چې طبیعي نه راځي، یعنې تاسې طبیعي نیچرلي هغې سره جوړ نه یې، ولې تاسې باید هغه څه ترسره کړئ ځکه ضرورت دی ورته. دې ته ویل کېږي سیلف ډیسپلین چې تاسې باید ځان دپاره جوړ کړئ او ګټه ترېنه واخلئ. د هغې څخه غیر تاسې باید په خپل ارګنایزیشن کې یا شاوخوا کې چې کوم هوښیار خلک دي هغوی سره ریلیشنس یا هغوی سره راشه درشه جوړه کړئ، چې کوم ویل کېږي موږ د ټیم بلډینګ وایو، یعنې ټیم جوړونه. تاسې باید یو غوره ټیم جوړ کړئ چې تاسې د هغوی څخه زده کړه وکړئ او تاسې هغه مسټیکس چې په دې بازار کې کېږي تاسې څخه په کار چې تاسې ترسره کوئ د هغې څخه جلوګیري وکړئ. دریم یو ټیم چې ستاسو لپاره کاونسلینګ درکړي، تاسو ته مشوره درکړي تر څو تاسې له راحت طلبۍ راوباسي. نو دغه نورې برخې چې کومې دي، دا په 9 چپټر کې بیا موږ وایو، اوس موږ لومړي چپټر کې یو. دغه ټول برخه کې چې کوم غوره جملې راځي زه تاسو سره شریکوم. یعنې تاسو وګورئ که تاسو چېرته یو څه زده کوئ، اساسات ډېر تاسو سره مرسته کوي چې یو څه اساسات جوړ کړئ: سیلف ډیسپلین، ټیم بلډینګ او اډوایس او کاونسلینګ. نو که تاسو په هر کار کې دغه درې ټولز وکاروئ، زه اطمینان یم تاسو حتما نتیجه اخلئ. یا که په هر کار دی، نړۍ هر کار کې که تاسو دغه درې کارونه یو ځای کړئ، دغه درې برخې واچوئ، د دې څخه استفاده وکړئ، تاسې به حتما په هغه کار کې بریا لاسته راوړئ. نو همیشه مطالعې ته وخت ورکوئ، زده کړې ته وخت ورکوئ او یو څه زده کوئ.